حتما تاسو سرمایه‌ګذاري کړې دي په کورونو کې په موټرانو کې چې بزنسونو کې لیکن ما هم یو سرمایه‌ګذاري کړې ده او زه غواړم خپل سرمایه‌ګذاري نتیجه تاسو وړاندې کوم بیا تاسو هم په کمنټ راته وړاندې کړئ. تر ټولو کوچنی متسابق محمد داود. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة. جان السلام علیکم. الله داود جان بل لږ تاسو زه معرفي کوم. داود جان 12 کلن دی، اووم صنف کې د کابل یقین کې عمومي اول نمره دی، په یقین ټاکس کې 3 نمبر راغلی دی او دا تقریبا 3 کاله کېږي الحمدلله چې زمونږ د سپانسر ماشومان نه دی نن تاسو خپل ریزلټ کتلی شي. دا موضوع ته ول انتخاب کړه په یقین ټاکس کې؟ ځکه دا موضوع چې کله ما ولیدله د افغانستان وضعیت ډېر خراب زراعت کې هلته په کمه بیه به نورو هېوادونو بېرته به دا زراعت بیا د افغانستان ته بېرته په دې باندې په ګرانه بیه تماموو، ځکه د دغه ما دې لپاره واخیسته تر څو د دغه مشکلات له منځه لاړ شي. کوم مواد زمونږ پاکستان ته ځي او بیا بیرته موږ باندې قیمته خرڅېږي؟ لکه موږ او تاسو زراعت د خپل چې ډېر پاکستان ته واردېږي، مڼې دي، رومیان دي، دانو شات، هغوی سړې خونې لري، په سړو خونو کې دوی ذخیره کوي، بیرته باندې زموږ خپل زراعت دا باندې یو څو برابر خرڅوي. نو د موږ لپاره د افسوس خبره ځکه موږ په خپل دغه بزګران پې حکومت او تجاران پې خپل کار کوي، ځکه د هغوی لپاره د یو ډېر یعنې زحمت زمونږ ستاسو افغانانو باسي او ګټه نور خلک پاکستان ته رسي او بیرته بیا قیمت په موږ باندې خرڅوي. بیرته په موږ باندې د حل لاره څه ده؟ حل لاره یې دا چې باید سړې خونې باید په افغانستان کې جوړې شي تر څو له دغو شیانو نه موږ ځانونه خلاص کړو او باید د نورو هېوادونو ته باید خپل یعنې د هغوی یعنې باید سړې خونې باید وي تر څو خپل هغه نیمایي مواد هلته ذخیره کړو او نیمایي بیا بازار یا نورو هېوادو ته یې وړاندې کړو. افغانستان که چېرته زراعت دی برابر شي څومره ګټه به ورسېږي اقتصاد ته؟ تر ټولو ښه مثال یې د هلمند دښتې دي. که چېرې زه مطمئن یم که چېرې په دې باندې د کار روان شي چې زراعت نور هم ښه ځي نو د دغه کله چې په دې باندې کار روان شي مطمئن یم چې اسیا میانه به افغانستان ته به محتاج وي تر څو د دوی هغه ترېوالي لکه څنګه چې کفار مسلمانانو ته محتاج ول. ماشاءالله ماشاءالله. اوس که دا فلحال دا یو سړی غواړي چې په زراعت کې سرمایه‌ګذاري وکړي کوم ځای نه باید شروع کړي؟ لومړی باید دا خپله چې زراعت کله شروع کوي زراعت چې خپله دا په اقتصاد پورې اړه لري دا باید لومړی باید اقتصاد پورې باید مربوط کړي. لومړی تر هغې نه مخکې د سره باید سړې خونې موجودې وي، دا باید ښه ترانسپورټي وسایل باید ولري تر څو په د اړتیا په وخت کې او باید پرستانې هم باید سره وي تر څو د اړتیا په وخت کې دا په هغه په دویم شکل باندې بدل کړي. یعنې ته دا وایې چې که څوک سرمایه‌ګذاري کوي ده به ځای چې فقط ډایرکټ باغداري او ونې وکړي سړو خونو باندې فکر وکړي ځکه چې دا غټ ضرورت دی؟ سړې خونې او پروسس دا دواړه تر ټولو مهم دي په اقتصاد کې هم په زراعت کې خصوصا ځکه دا تر ټولو هغه شی چې زراعت کوي او اقتصاد نور هم زیاتوي. چېرته زده کړي دا خبرې؟ دا خبرې ما له خپل استاد سباون عثمانه زموږ د بیولوژي او د کیمیا استاد د ما سره مرسته وکړه او دا موضوع ما سره چمتو کړه. ماشاءالله. او چېرته زده کړي څنګه خبرې وکړي څنګه د باډي لنګویج استفاده کړي؟ دا باندې لنګویج او دغه حرکات دي چې په خپلو خبرو کې دا زموږ محترم صاحب کنټرولر نه موږ یاد کړی و چې موږ ته حرکات موږ ته راښودل په کوم ډول باید تاسو باید خپل باډي لنګویج وکړئ په کوم ډول باید تاسو په خبرو کې حرکات وکړئ. ماشاءالله واقعا دا خو ډېر ښه دی. دا راته ووایه چې یقین کې ته څه شی خاص ګوري؟ یقین کې چې ما ته خاص ول هغه د ما چې کله ما ولیدل چې دې کې موږ باندې په کار کې موږ باندې زحمت ویستل کېږي هغه بیا نور کسان چې موږ هغه ورکوي نو ځکه ما ته احساس پیدا شو چې باید داسې باید موږ هم باید داسې کار وکړو تر څو د غریبانو هغه ژوند ته چک وي یعنې دا سستی هم ورسېږي. البته که د یقین یا هم که چېرې ستاسو دومره یعنې وس هم نه کېږي تر څو نور غریبانان هم په دې مکتب کې شامل شي. نو هیله لرم چې د دغه حمایت توقع همدا هیله مې ده چې غریبانان د افغانستان به دغه کړاو له ژوند نه چې وژغورل شي. ته پوهېږې چې کله ما یقین جوړو زما 2 امید وو. یو امید مې دا و چې څنګه کولی شو چې دا کم ماشومان مالداره دي یعنې پلار یې پیسې لري بل کم غریب دی څنګه په یو ځای کې کینو. دلیل دا دی دا څنګه ولې یو کس چې آکسفورډ دی که کمبرج دی که همداسې نور پوهنتونونه دي هارورډ دی هلته خلک اولادونه دې دپاره صرف نه لیږي چې هلته درسونه ښه دي بل دې چې هلته روابط جوړوي. نو ما ویل څنګه چې دا یو سړی غریب پاتې کېږي دلیل دا چې دغه روابط فقط غریب خلکو سره وي نو څنګه دغه مشکل حل کو چې څنګه غریب زما په نظر باندې اقتصادي غریب ورته ووایم
او یو مالدار سړي زوی سره کینی چې یو بل سره وپېژني آیا دغه مشکل اوس یقین کې حل دی ته مختلف دوستان لرې الحمدلله اوس دا حال دی یعنې داسې هلته اوس پکه څوک نه کوي چې دا به مالدار یا دا به غریبي په یو نظر کتل کېږي داسې یعنې څوک په باور نه کوي چې یا چې یوه هغه یو خبره وي چې په ویلو انسان ته احساس پیدا کېږي یا د پلار په مړینې یا د مور په مړینې دغه یو احساس چې انسان دا پیدا کېږي البته نو داسې کوم دلیل نشته چې د غریب او د مالدار فرق وسي ځکه دا اسلام کې هېڅ راغلی نه چې د غریب سړی ځان ته ژوند کوي او مالدار سړی ځان ته ژوند کوي او حقیقت دا دی چې یو غریب جنت ته داخله لپاره ډېر چانسونه لري نسبت د یو مالدار نه ځکه یو مالدار ډېر زیات پوښتنې به جواب کړي چې څو پرې جنت داخل شي ځکه هغه ته الله همدا امتحان ورکړی غریب ته یو صبر دی چې الله پې تکلیف راوستی دی زه دا خل دا یم دا زما سرمایه‌ګذاري وه همدا سرمایه‌ګذاري تاسو هم کولی شئ په آینده نسل باندې ماشومان کفالت اخیستی شي په خپلو سره خبرې کولی شي تر څو پورې د افغانستان آینده نسل جوړ شي پیغام څه لري خپل د یقین شاګردانو ته همداسې نور ټول ماشومانو ته پیغام یې دا چې څوک چې هغه ماشومان چې وایي که نه چې یا هغه کسان چې وایي چې زه یعنې ناکامه شوم بیا زه هڅه نه کوم همداسې که چېرې تاسو ګورئ یعنې اوس په اسلامي نړۍ باندې دومره فوکس نشته یعنې څوک اوس یعنې په خپل هېواد باندې دومره هغه څوک باور نه لري تاسو که چېرې یعنې په خپل هغو کې به هم ډېر لوستلي چې لوی مختار اډیسن ته هم ډېر یعنې ځینې وایي چې نه نوي ځلې ته کوشش وکړه چې تر څو دا یو برق کې رڼایي راوړي خو ناکام شو په آخره وسلم ځل باندې دا په دې وتوانېده تر څو یو داسې یو شی رامنځته کړی ده چې په تیاري کې موږ له هغه نه ګټه اخلو نو هېڅکله خپله هیله لاسه مه ورکوئ او تل د خپلې هیلې په لور خپل ګام پورته کوئ جزاک الله خیره زه غواړم ستاسو کمنټ کې واورم تاسو چې کومه سرمایه‌ګذاري کړې ده د هغې ریزلټ اوس ماته ښکاره کوئ توجه نه ډېر زیات مننه السلام علیکم